تازه خبر په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. زاویه نیوز ته له تورخم څخه سرچینې وایي دغه نښته شاوخوا 12 بجې پیل شوه چې د دواړو لورو لخوا سپکې او درنې وسلې وکارول شوې. د سرچینو په خبره اوس هم ډیورن فرضي کرښې د څیرمه د سپکو وسلو غږونه اورېدل کیږي. د زاویه نیوز د سرچینو د معلوماتو له مخې په دغه نښته کې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته هم زیان اوښتي، خو دقیق تلفات لا هم نه دي په ډاګه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصون په اړه خبرې هم شوې وي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چیرې